نن سبا وخت کې د یو کلنو ویزو په اړه دغه پوښتنه زیاته پوښتل کیږي. دماغ د یو کال ویزه ولا بیا اوس پر روان شل څلور تاریخ باندې ختمېږي. داسې ختمه په هغو ورځ باندې مخالفت شروع کېږي او که څه مشکل نشته یو څه وخت ورکوي لکه مثال اوس دا نورې ویزې ختمېږي بیا دغه بعد هم یوه میاشت وخت لري چې مثال کابل ځای ولګوي. ګورئ دوستانو که په تاسو کې کوم چا یو کلنه ویزه ختمېدونکې وه یا ختمېږي نو داسې نه ده چې نن ختمېږي نو سبا ته د تاسو پسې غرامه مخالفت شروع شي. نه، تر یوې میاشتې پورې تاسو سره نوره وخت هم شته چې د دوران کې بله ویزه ولګوئ. د وخت ځینې کسان د کوماک یا مساعدې وخت هم وایي نو یو میاشت کې تاسو کوشش وکړئ چې بله ویزه ولګوئ. ځینې کسان په تاسو کې بیا داسې وي چې یو کلنه ویزه ختمېږي یا ختم شوي وي نو هغه کینسل کړي. نو په داسې وخت کې تاسو ته کوم وخت چې کینسلیشن پرچه کې مشخص شوي وي نو هغه عمره وخت درکوی کېږي. خو دا کوم چا چې میخنې وړي دي هغې ته دېرش ورځې وخت ورکوی کېږي. کوم چا چې میخنې ښې دي نو دوی ته تر نوي ورځو پورې وخت هم ورکوی کېږي. نو تاسو ته زما مشوره ده کوم چا چې ویزه ختمېږي یا کینسل کړې ده او یا ختمېږي نو دې ته انتظار مه کوئ چې زه به یو میاشت پس یو کلنه ویزه ولګوم یا چې ماته کینسلیشن پرچه کې څومره وخت راکړی دی هغې ته به انتظار وکړم، هغې نه پس به بیرته بله ویزه ولګوم. داسې هېڅ کله مه کوئ. کله هم چې ویزه ختمېږي یا مو کینسل کړي وي کوشش وکړئ چې څومره هم زر کېږي بله ویزه ولګوئ ځکه د قوانینو هېڅ پته نه لګي چې کله بدلیږي. نو همدې له وجې کوشش وکړئ چې څومره هم زر کېږي بله ویزه ولګوئ. ځینې کسان بیا وایي چې موږ واورېدل چې یو کلنې ویزې بندېږي. ګورئ د بندېدلو په اړه هېڅ چاته معلومات نه کېږي چې کله بندېږي او کله نه بندېږي. دم درته څوک نشي ویلی چې په دې تاریخ بندېږي او دم درته څوک نشي ویلی چې دا به تر کلونو پورې دوام وکړي. نو دا معلومات هېڅ چاته هم نه کېږي. تر اوسه پورې خو کومه ستونزه نشته، په نارمال حالت کې دي، هر چاته لګېږي. که په آینده کې څه و نو هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ. مننه.